سلامونه ګرانو دوستانو. د لونګو فایدې. لونګ ته په عربي ژبه کې اویدي وایي. یوه بهترینه، ارزانه او اسانه دوا ده او الله جل جلاله ډیر زیات خصوصیات پکې ایښي دي. یوه دانه لونګ سهار په نهاره په خوله کې کیږده او اوبه یې تیروه تر څو خوند یې ختم شي. نو دغه لاندې فایدې به ووینئ. اول، حافظه به دې زیاته قوي وي. دوهم، زړه به دې فعال وي. دریم، سینه به دې د بلغم ټوخي نه پاکه شي. څلورم، بندونه به دې د دردونو څخه خلاص شي. پنځم، نس او معده به دې د جراثیمو او بکتریا نه پاکه سي. شپږم، خوله به دې پاکه او خوشبویه وي. اووم، د یعنې توري او کولمو د مشکل نه به خلاص یې. اتم، د سترګو دید او نظر به دې تیز شي. نهم، د ستوني د پړسوب او درد نه به په امن کې. لسم، د بدن د شکرې اندازه به دې نورمال وي او د شکر له ناروغي څخه به په امن کې. که غواړئ دا رنګه نور معلومات وګورئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.